هلکه پیرکه دا خو نو ښار دی کلی نه دی دلته به بیداري کوې دا نوې دکانداري ده د هر شي موږ په دې دکان کې راایستلی دي چې کراک دله رالی د غیر څه ولاړ نه شي بیداري به وښکاره کوې ستا سرایي کېږي یا ستا دوا په کار د خپله دونه بیداره یم هلته به د 500 میږ رمه روانه او زما میږ به په ګډ شي د 500 رمې سم رایستوي ستا دوا په کار چې ګراک رالی دی به ژر د فارغه کړم چې پوچ ومات بس بیداري کوه په ښار کې به بیداري کوې ډیله ډیله به نه کېږي صحیح ده سمه ده انشاءالله ساقه د ګراک هم رالی بس ته اوس خپل کار کوه صحیح السلام علیکم دکاندار یار یو ششته بنیان خو راښکاره کړه وعلیکم السلام ستړی مه سه یاره د موږ سره خو ګرده بنیانونه چې دي هغه رنګینه بنیانونه دي ساده بنیان د موږ سره نشته رنګین درکړم او نوې رنګین راښکاره کړه یار سمه ده وروره اوس دستي به در ښکاره کړم هلکه پیرکه ځوان ته ښه ښایسته رنګین بنیان ورکړه یو سمه ده استاد اوس یې دستي ښکاره کړو دا داسې زورورې نوي بنیانونه دي نوې کواشې ده دا ډېر ښایسته شی دي دا چې د انډوالو سره څونه عملې وایي څونه دغه کوي دا که څه نه وایي چې ښه دی یا بد دی دا چې څومره سره که شی پرې کېږي ته چې شکایت به نینځله کشکي څه دې کوي سړی کېږي تا ته منه بیداري وکړه دا عقل نه دی نه ستا پسونه دي ځله کچې هېڅ نه پکېږي دا بنیان دي ځله څرېږي ودې شرمونه دې ګراک نه مخ ته باسه تېزه پاخوا وروره زه به بل بنیان د ښکاره کړم دا د کلي سړی دی یاره